سلامونه ملګرو، هیله ده روغ او جوړ به وئ راته. زه بیا هم نن ورځ تاسو ته د یو نوي ویډیو سره راغلی یم. دغه ویډیو کې ملګرو تاسو ته د بینک ایکس صرافي په باره کې معلومات درکو چې دغه صرافي کې څنګه ټریډ کیږي، هغه هم وړیا ټریډ او څنګه موږ ته چې کومه ګټه له ټریډ راځي هغه وډرا کو او نغد پیسې ترلاسه کو. دوستانو دغه صرافي په باره کې موږ مخکې په خپل یوټیوب کې ویډیو جوړه کړې و چې دغه صرافي چې ده تاسو ته وړیا ډول پیسې درکړي د ټریډ لپاره. هر هفته له $0.5 نیولې تر $1 او $2 تاسو ته په وړیا ډول درکړي چې تاسو په ټریډ وکوئ او په هغه ټریډ کې چې مو څومره پیسې وګټلې هغه بیا ستاسو دي، کولی شئ وډرا کړئ. چې دغه ویډیو کې راځم په همدې باره تاسو ته معلومات درکوم او لایف یا ژوندۍ بڼه وډرا هم همدې ویډیو کې له دې صرافي څخه کوم او ټول معلومات درکو. نو راځو زو د خپل ویډیو په طرف. ویډیو در سره لایک کړئ، که چینل کې نوی چینل سبسکرایب کړئ. راځو زو د خپل ویډیو په طرف. خنو دوستانو، تاسو لومړی چې غواړئ له دې صرافي وړیا ډول پیسې وګټئ، تاسو باید لومړی دې کې اکاونټ جوړ کړئ. اکاونټ دې کې څنګه جوړیږي؟ د اکاونټ جوړولو د ویډیو لینک ما تاسو ته لومړی کومنټ کې ایښی، لاړ شئ هغه ویډیو ګورئ او دې کې خپل ځان ته اکاونټ جوړ کړئ او څنګه له دې څخه وړیا ډالر موږ ترلاسه کولی شو. ملګرو په د اکاونټ جوړولو ویډیو کې مې هم دا طریقه ښودلې، خو بیا هم وایم په دغه ځای به تاسو کلیک کوئ هره ورځ ورځینی ډول. دلته به بیا تاسو راځئ په دغه برخه مرکز پاداش یا ریوارډ هوپ، په دې آپشن باندې به تاسو کلیک کوئ. دلته به تاسو بیا یو ډیلی چیک ان کوئ، تاسو ته بیا په هفتني ډول دا صرافي پیسې درکړي چې کولی شئ پې ټریډ وکړئ. نو دغه پیسې ملګرو تاسو ته هره هفته څنګه چې مو وویل له $1 نه نیولې $0.5 $2 دغسې درکړي. څنګه چې ګورئ د ما اکاونټ کې $2 دي چې دی ما ته بونس راکړی هفتنی. هر هفته دغه ډول بونسونه دوی ورکوي. نو تاسو لاړ شئ لومړی هغه ویډیو وګورئ، ځان ته اکاونټ هم جوړ کړئ او دغه بونسونه هم هر هفته ترلاسه کوئ وړیا ډول. نو په دې به اوس ملګرو موږ ټریډ کوو او دې کې څنګه به ټریډ کوو او څنګه به ترې پیسې ګټو. ښه نو ملګرو، اوس دی چې ما ته دغه کوم $2 راکړي، زه به راځم په دې کې باندې به ټریډ کوم او ټریډ کې چې څومره پیسې ګټم ملګرو هغه زه بیا کولی شم مستقیم له دې څخه خپل باینانس یا بل والټ ته وډرا کړم. نو د ټریډ لپاره به ملګرو تاسو راشئ په دې برخه ټریډ آپشن باندې به کلیک کړئ. دا ګورئ منځنی ګرد، په دې چې مو کلیک کړئ دلته به ملګرو تاسو ته فیوچر باندې کلیک کړئ. سمه ده، فیوچر باندې به کلیک واخلئ دوستانو او دلته دا پورته ګورئ پروپیچوال فیوچر، په دې باندې به کلیک کړئ. دا د دې فیوچر. نو دغه کومې پیسې چې موږ ته راکړي دوستانو په هغې موږ په همدې برخه کې کولی شو ټریډینګ وکړو او څومره چې مو ګټلې هغه له دې نه وډرا کولی شو. اوس هغه کسان چې په ټریډینګ باندې یو څه پوهیږي اړتیا نشته چې زه راشم دغه برخه دوی خلکو ته تشریح کړم، ځکه چې په ټریډ دوی خپله پوه دي. خو هغه کسان چې په ټریډینګ نه پوهیږي، تازه د بیخي هېڅ معلومات نه لري حتی د دې صرافي په باره کې، حتی په دې کې د ټریډینګ، هغو ته زه په دې ویډیو کې یو خاصه طریقه ښیم چې هغوی 100% له دې څخه کولی شي پیسې وګټي. نو دا خاصه طریقه څنګه ده دوستانو دا خاصه طریقه داسې ده چې تاسو په یو موبایل کې 2 بینک ایکس صرافي اکاونټ جوړ کړئ. 2 هم جوړولی شئ، 3 یا 4 هم جوړولی شئ، هیڅ کوم مشکل نه لري. هر یو کې تاسو ته هفتني $1 وړیا درکوي چې کولی شئ ټریډینګ پې وکړئ. دا وینئ ما سره 2 اکاونټه دي. نو تاسو 2 اکاونټه جوړ کړئ. هغه کسان چې غواړي له دې نه ډېره ګټه واخلي او همداشان هغه کسان چې هېڅ په ټریډینګ نه پوهېږي نو 2 اکاونټه جوړ کړئ. زه اوس مکمله طریقه درښیم. ښه نو ملګرو، 2 اکاونټه چې مو جوړ کړل، 2 دانې مو جوړ کړل او تاسو پکې هفتني چیک ان کوو او $1 یې درکول. نو تاسو لومړی راشئ دا یو اکاونټ راواستئ. دا ما راواست کړی ده، زه اوس راځم دا وینئ دلته ما راواست کړ. راځم اوس به تاسو راشئ دا 2 اکاونټ به هم راواست کړئ. سمه ده، زه اوس دا راوازوم. ښه نو دوستانو، زه خپل 2 اکاونټ ته هم راننوتم. دا وینئ څنګه وینئ چې دلته ما سره 2 اکاونټه دي، دا یو دا 2 اکاونټه دي ملګرو ما سره. او څنګه چې دوستانو دې کې زه راشم خپل والټ ته، دا وینئ ما سره $14.1 دی چې دا مې همدې کې ټول په ټریډ ګټلي. همغه هفتنۍ ګټه یې ما ته راکړې، هفتنۍ ریوارډ، نور مې ټول په ټریډ ملګرو دې کې ګټلي دي. ما دې ته کوم ډیپوزیټ نه ده کړی. راځم تاسو ته ثبوت هم ښیم، زه راځم د دې هسټوري تاسو ته ښیم. تاسو به په خپله دلته اوس وینئ چې دا ټول ما په ټریډ ګټلي. دلته ګورئ پورته ټریډ هسټوري، دا وینئ ملګرو دا ټول مې په ټریډ ګټلي دي. دا وینئ 80% ګټه او دلته لاندې ګورئ بیا 40% ګټه. نو دا ټول ما په ټریډ په $2 باندې مې دومره رسولي. نو تاسو یې هم کولی شئ هر څومره چې وغواړئ دې کې په ټریډ ګټی شئ. ښه دوستانو، راځو اوس هغه طریقې ته چې څوک په ټریډ نه پوهېږي هغوی به کومه طریقه په دې کې کوي. ملګرو دې کې به زه تاسو ته دا طریقه اوس ښیم. 2 اکاونټونه به داسې راواست کړئ. سمه ده، 2 چې مو راواست کړئ یو اکاونټ ته به مو راشئ دوستانو. زه مثلا د یو ته مې راغلم، دلته به تاسو څه کوئ. ښه نو دوستانو، یو اکاونټ ته به مو راشئ. دلته به په دې لومړي ځای کې دلته ګورئ، دلته به کرنسي انتخاب کړئ چې په کومه کرنسي ټریډ کوئ. زما په نظر دوستانو په همدې به تاسو کلیک کړئ. دغه USTC کرنسي ښه ده.
نو د دې سده ملګرو یو څه فیس کم ده، همدا HTC به ورته انتخاب کوئ، سمه ده. او کله چې مو دا انتخاب کړه دلته به بیا څه کوئ، دا X یا لیوریج دا به په همدې 100X باندې کېدی. زه په دې کلیک کوم، دی نه 100X کې به دا اوکې کوئ. بیا به څه کوئ ملګرو، بیا به راشئ دلته دا مارکیټ حالت، دا به په همدې مارکیټ حالت کې پرېږدئ، سمه ده مارکیټ. او دلته به بیا څه کوئ ملګرو، نو دې اکاونټ کې مثلا ما سره اوس څومره دي، $2 دي شاوخوا. دغه خط به ورته پوره راکش کړئ دې خواته چې په دا $2 د موږ ټول ونیسي او ټریډ پې واسکي. دغه دا مې هم وکړو. نو دا سیټینګ چې مو وکړو دوستانو، تاسو به اوس راشئ دلته ګورئ دوه آپشنه تاسو ته درکوي، لانګ شارټ. په دې یو کې به لانګ پوزیشن واخلئ، یو کې به شارټ پوزیشن. مثلا زه راځم په دې کې دا لانګ پوزیشن اخلم، لانګ به ووهئ، دلته به دا اوکې کوئ، سمه ده. دغه د لانګ پوزیشن مې اوکې شو. دا چې اوکې شو دوستانو، دا د موږ ته واس شو. اوس به راشئ بیرته دغه بل اکاونټ ته، سمه ده. زه راځم د خپل بل اکاونټ ته، ځکه څنګه چې مې ویل 2 دانې به تاسو سره. ښه نو دوستانو، خپل دوم اکاونټ ته به هم راشئ، دلته به هم همغه په رقم سیټینګ وکوئ. په کوین کې به USDC انتخاب کوئ او X به ورته 100X انتخاب کوئ او همدا شان مارکیټ حالت به دې کې ورته انتخاب کوئ. او دغه خط کې به اوس راسو، مثلا هغه موږ په $2 واس کړی، اوس به راشم دا به هم په $2 ورته واس کړم، مثلا $2 دغه د صحیح شو. دلته مې هم $2 انتخاب کړل، دا وینئ دلته یې راته ولیکل. نو تاسو به هم دا کار ورسره وکړئ. هغې کې موږ لانګ واس کړی او دې کې به شارټ واس کړو، سمه ده. دې کې اوس به شارټ باندې کلیک کړو، سمه ده. دغه د شارټ پوزیشن واس شو، دلته وینئ دغه د زموږ پوزیشن واس. راشئ دوستانو خپل دوم اکاونټ ته، دا ګورئ دې کې هم موږ یو پوزیشن واس کړی دا ډول، هغې کې هم دلته اوس ګورئ ملګرو دغه ځای کې موږ ته یو آپشن راکړی سیټ لیکویډیشن پرایس. بیا لاندې ورسره یو قیمت هم لیکلی، مثلا ما ته لیکلي 0.02828. تاسو به څه کوئ، همدا عدد به راشئ دې بل اکاونټ ته مو، دلته به راشئ، سمه ده. دلته به راشئ ملګرو، دا وینئ دلته هم همغه ډول یو پوزیشن موږ لرو. دلته به تاسو راشئ څنګه چې مې ویل په دې TPUSL باندې به کلیک کوئ ورته. دلته به ملګرو همدا لومړنی انتخاب کوئ، سمه ده، همدا TPUSL. دلته ګورئ دلته موږ ته یو آپشن راکړی ده TP ټارګټ. دلته به موږ هغه عدد لیکو، هغه څو مثلا 0.02828. دا چې مو ولیکو دوستانو، دغه خط ګورئ دا به تر دې اخر سره ورته داسې راکش کوئ، سمه ده. دا به تر اخر سره راکش کوئ. نو دا ګورئ دلته اوس موږ ته وایي چې تاسو به په دې معامله کې $1.7 تضمیني ګټه وکوئ. نو موږ به اوس راشو دلته به دغه اوکې باندې کلیک کړو، دا به تایید کړو. دغه دا اوس به ملګرو د دې لیکویډیشن پرایس دلته ګورئ دې ته هم لیکویډیشن پرایس شته، څو ده 0.001 را به شو. دا پرایس به اوس په دې اکاونټ کې ولیکو، سمه ده. راغلم دې ته، دې کې به هم راشو د TP او SL په دې باندې به کلیک واخلو. دلته به اوس هغه پرایس لیکو، څو مثلا 0.001، سمه ده. دا خط ګورئ دا لاندې، دا به بیا ورته کش کړو. نو دا ګورئ موږ ته لاندې ولیکل چې تاسو له دې معاملې $1.7 ګټه اخیستلی شئ. نو دلته به دا هم اوس وکې کړو ملګرو، سمه ده. دا به اوس وکې کړو، دغه دا هم اوکې شو، کار وشو. نو اوس ملګرو که چېرته زموږ دا اکاونټ لیکویډ شي، مثلا د دې دغه $2 ختمیږي، هغه اکاونټ ته د موږ ځي. او که چېرته هغه اکاونټ کې $2 زموږ وسوځي یا لیکویډ شي، دې اکاونټ ته موږ ته راځي. نو دا طریقه د هغو خلکو لپاره ډېره ښه او باوري ده چې څوک هېڅ په ټریډینګ نه پوهېږي، بیخي حتی د ټریډینګ په نوم نه پوهېږي. نو هغو ته بهترینه طریقه همدا ده چې یو اکاونټ کې لانګ پوزیشن واخلي، یو اکاونټ کې شارټ پوزیشن، او TP او SL ورته ولیکي، ځکه چې نور بیا د دوی په کم کار نه پاتې کېږي. بیا نور صرافي په خپله دا ټریډ په خپل ټایم ورته بندی او له یو څخه پیسې ځي بل اکاونټ ته. نو دغه طریقه دوی ته بیخي بهتره ده. نو اوس څنګه چې نه ملګرو 12 سنټه زه په ګټه کېم، دې کې به 12 ګټه کېم، بلکې به بیا په 12 په تاوان کېم. نو دا وینئ د یو کې به په ګټه کې، یو کې به په تاوان کې. نو دا سیستم بیا هغه کسان چې څنګه مې ویل څوک نه پوهېږي ورته ډېره بهتره ده، ځکه له یو اکاونټ پیسې ځي بل اکاونټ ته. نو دا اوس ګورئ زما ټریډونه روان دي، زه په تمه کېږم چې دا ټریډونه بند شي او دا پیسې ما ته ازادې شي او تاسو ته لایف وډرا هم په دې ویډیو کې در وښیم. او همدا شان دوستانو دوه اکاونټه څنګه جوړیږي، په کوم اپلیکیشن کې جوړیږي، راځم تاسو ته اوس دا هم درښیم. دوستانو دوه اکاونټه چې دي په دغه اپلیکیشن کې جوړیږي، ډایل سپیس پرو په نوم. دا به تاسو له پلی سټوره په همدې نوم را ډاونلوډ کړئ، ډایل سپیس پرو. دا چې مو ډاونلوډ کړه آواز به یې کوي، اول کې یو څو ساده سټیپونه دي، سټارټ آپشن به ووهئ، بس دا ډول صفحه راځي. دلته بیا ګورئ دغه جمع آپشن ده، تاسو به په دې جمع آپشن باندې کلیک ووهئ. دلته به راشئ بانک ایکس صرافي به پیدا کېدی نه، بانک ایکس صرافي په همدې به کلیک واخلئ. دلته ګورئ لاندې کلون آپشن ده، په دې کلیک کوئ نو تاسو ته بل اکاونټ جوړیږي. مثلا دا ګورئ 3 شول،
که په کلیک کې ایډیټ ووهئ 4 شول. نو په دې ډول تاسو هر څو اکاونټ په دې ایپس کې جوړولی شئ. نو ملګرو موږ ټریډ روان کړو، اوس به په تمه شو زموږ دا ټریډ ختم شي او تاسو ته لایف وډرا وکړو. ښه نو دوستانو زموږ دغه ټریډ پای ته ورسېدو، یو سټیم په تېر شو. زه راځم په دې برخه کې تاسو ته ښیم. نو کوم دواړه ټریډونه چې مو دواړو اکاونټو کې لګولي وو هغه دواړه ختم شول، پیسې ټولې یو اکاونټ ته لاړې. وینئ ټریډ نشته ده. او زه راځم د والټ برخې ته، دلته ګورئ دې کې ما سره $2 اوس څه کم $0.5 پاتې، ځکه دا باقي پیسې هغه بل اکاونټ ته تللي. نو زه دې نه نور وځم، راځم دې بل اکاونټ ته کوم ته چې دا پیسې راغلي دي، او په دې کې به اوس تاسو ته د وډرا طریقه هم در وښیم ملګرو. نو راځم اولا د دې هم په دې فیوچر برخه تاسو ته ښیم چې دلته پاتې ټریډ ګورئ، دلته هم ټریډ نه ده پاتې. نو اوس راځم د دې والټ برخې ته، دلته ګورئ د دې کې ما سره $10.څومره پاتې شول. یو $2 بیا ما اضافي ټریډ ووهه، نو ومې بایلل او دومره را سره پاتې شول. ښه نو ملګرو اوس راځو دا به وډرا موږ څنګه کړو. د دې د وډرا لپاره ملګرو دا به اول موږ سپاټ اکاونټ ته ټرانسفر کړو. څنګه به دا سپاټ ته ټرانسفر کړو؟ دغه انتقال آپشن یا ټرانسفر په انګلیش دا باندې به کلیک کړو، او دلته به ملګرو په دغه نقطه یو ځل کلیک کړو. پورته به د هغه حساب کړو فیوچر پروفیچوال، او لاندې به د حساب سرمایه انتخاب کړو، او دلته به بیا دا آپشن د همه یا ماکس آپشن ووهو چې دا مو ووهه. انتقال باندې به کلیک کړو. سمه ده، انتقال چې مو ووهلو سمه ده، دا وشو. اوس به راشو، اوس ګورئ پیسې زمونږ سپاټ والټ ته راغللې ترېنه. اوس به ملګرو د وډرا لپاره موږ داسې وکړو چې په دغو $ډالرو به TRX واخلو، ځکه TRX فیس کم ده. که موږ USDT وډرا کوو $1 موږ نه فیس کټېږي. نو را به شو په دغه آپشن به کلیک کوو، او دلته به اوس بیا په همدې کلیک کوو. دلته به راشو، دا ګورئ سپاټ یو فیوچر ده، یو سپاټ. تاسې به سپاټ ووهئ. سپاټ چې مو ووهلو دوستانو دلته به راشئ، دغه بیټکوین باندې به کلیک کوئ، صحیح ده، او دلته به TRX ورته سرچ کوئ. TRX مو سرچ کړو، 2 ډوله TRX را باسي. تاسو به دا لومړنی ووهئ TRX USDT. په دې چې کلیک کړو دوستانو دا ډول صفحه بیا هم راځي. دلته به دغه 100% باندې کلیک کړئ، یعنې په ټولو پیسو به تاسو TRX واخلئ. دا چې مو کلیک کړلو دلته به خرید یا TRX بای باندې کلیک کړئ. دا ده تایید باندې به کلیک کړئ، دغه د موږ ته TRX واخیستل وشو. نو اوس د خپل بیرته بیا راځو خپل حساب ته. دلته ګورئ موږ سره USDT وه، اوس ټول موږ ته TRX واخیستل. نو $10 او 1.10 سنټ وي ما ته TRX واخیستل. اوس به دا وډرا څنګه کوو دوستانو؟ وډرا لپاره به راسو دا برداشت یا په انګلیسي چې ژبه یې وډرا آپشن دا به ووهو. دلته اوس ملګرو له موږ څخه غواړي چې یا ګوګل انډیکیټور یا موبایل شماره ورسره اډ کړو. دغه ګوګل انډیکیټور باندې زه کلیک کوم، د دې اډ کول اسانه دي. بیا به کلیک کړو، دغلته موږ ته دا ډول یو کوډ راکوي. دا به دې ځینه کاپي ونیسو. زه راځم دا کاپي نیسم. کاپي چې مو ووهه دوستانو، او تاسو به یو کار وکړئ چې پلی سټور نه به دغه اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ، ګوګل انډیکیټور په نوم. دا چې مو ډاونلوډ کړم ملګرو دا ډول یو صفحه ده. دلته به تاسو راشئ، دغه جمع آپشن به ووهئ. جمع چې مو ووهه دلته به دا دوم آپشن ووهئ، صحیح ده، کیبورډ په رقم. دا چې مو ووهه دوستانو دلته به یو نوم ورکړئ، او دلته به لاندې اساس چې کاپي کړي هغه ورکړئ. زه مثلا دلته یو نوم ورکوم بینک ایکس، او دلته همغه څه چې کاپي کړل صرافین هغه ورکړو. دا چې مو ورکړه دلته به ملګرو ایډیټ یا افزودن آپشن باندې کلیک کړئ. دغه دا وشو. اوس دلته موږ ته یو کوډ راکوي، دا وینئ دوستانو. په همدې به داسې کلیک وکوئ، په دې کوډ به کلیک وکوئ، دا خپله تاسو ته کاپي کیږي. دا د کاپي شو، بیرته به راشئ صرافي ته. نو دلته به دا آپشن بیا ووهو، او بیا به نیکسټ آپشن ووهو. دلته اوس موږ ته وایي چې ستاسو جمیل ته یو کوډ موږ لیږو، او د ګوګل انډیکیټور کوډ را واخلئ، او دا دواړه ورکړئ چې د آپشن ایډ شي. نو دلته به راشو موږ په دې دریافتي کوډ یا سنټ کوډ باندې به کلیک کړو. دغه د زه دا اوس به موږ ته یو کپچه راوړي، هغه به ورته ولیکو. کپچه به حل کړو. ورته دا یو کپچه موږ ته راځي دوستانو، دا کپچه به ورته حل کړو. دا زه راځم دلته وړم، او اوس به لاړ شو خپل جمیل ته. موږ ته یو کوډ راغلی، سمه ده. زه اوس ځم خپل جمیل ته دوستانو. جمیل ته راغلم، دا ډول یو کوډ ده، دا به تاسو کاپي راونیسئ او را به شئ بیرته اپلیکیشن صرافي ته. نو زه دلته راځم، دلته به دا لومړي سر کې اوس هم دا کوډ ورته ولیکو. زه راځم دا کوډ د جمیل لیکم، او بیرته ګوګل انډیکیټور ته ځم، د انډیکیټور کوډ راخلم. دغه ده، دا مې هم راواخیسته. بیرته به راشو، دلته انډیکیټور کوډ به مو لیکو، دا لاندې به د ایډیټ یا پایوند آپشن ووهو، تر څو ګوګل انډیکیټور موږ ته د وډرا لپاره ایډ شي. دغه دا هم ایډ شو ملګرو. اوس به راشو وډرا ته. نو دوستانو اوس د وډرا لپاره بیرته راځم والټ ته، او دلته په دې برداشت یا وډرا آپشن باندې به تاسو کلیک کړئ. دغه د ما کلیک کړ، دلته به اوس راشئ. TRX به تاسو ورته انتخاب کړئ، ځکه موږ TRX وډرا کړو. TRX چې مو انتخاب کړل، اوس به چې څه ته تاسو غواړئ وډرا وکوئ، هغه نه به ادرس راواخلئ. زه مثلا غواړم ټرست والټ نه مې ترېنه وډرا وکړم. راځم خپل ټرست والټ ته دوستانو، او له دې ځای نه به تاسو د TRX ټرون ادرس راواخلئ. سمه ده. زه اوس راځم دلته په دې لومړني والټ کې مې اوس د ټرون ادرس راخلم، دغه د TRX ټرون DRC شل شبکه. دلته به دا ریسیف آپشن ووهئ،
او ادرس به کاپي کوي دغه دا مشو بیرته راځم دلته اوس وډرا کوم ترېنه. نو ټي ار ایکس باندې مې کلیک کړ. دلته په دې لومړي سر کې دوستانو تاسو څخه غواړي شبکه انتخاب کړئ. شبکه چېرې شبکه انتخابوي مثلا ټي ار سی شل مې درته ویلي ټي ار سی شل به انتخاب کړئ. ټرون ټي ار سی شل دلته به اوس هغه ادرس خپل د والټ ورکړو چې هر والټ ته تاسو غواړئ باینانس ته هر یو ته وډرا کولی شئ. سمه ده دوستانو. اوس به دلته د وډرا لپاره اندازه لیکو دا هم یا ماکس آپشن به ووهو ټول به موږ ته ونیسي. دا مو شو. اوس به راشو دلته په دې برداشت یا وډرا به کلیک کوو. موږ ته به اوس وډرا وشي. نو دلته اوس ملګرو موږ څخه یو کوډ غواړي چې خپل اکاونټ ته ورکړو. یو اسانه کوډ مثلا تاسو کولی شئ 1 2 1 2 1 2 دغسې کوډ ورکوئ. بیا به همدغه ورکړو 1 2 1 2 1 2 چې هر کوډ ورکوئ ستاسو خپل خوښه ده. دا مو ووهو. بیرته به بیا په برداشت کلیک کوئ او تایید آپشن به ووهئ. دلته دا 3 واړه ټکي به آن کوئ ملګرو او بیا به تایید آپشن ووهئ چې وډرا وکړو. تایید مو ووهلو. دلته به اوس بیا ملګرو په تایید آپشن کلیک کوئ. دغه دا وشو. دلته اوس همغه کوډ غواړي 1 2 1 2 1 2 اوس زموږ دلته اوس وایي چې ستاسو جمیل ته یو کوډ د وډرا لپاره سینډ کېږي. په دې به کلیک کړو جمیل ته سینډ کېږي او دلته به ګوګل انډیکیټور نه کوډ راواخلو. نو زه ځم اول خپل جمیل ته ځم خپل جمیل نه کوډ راخلم. صحیح ده. دلته دا ریفریشون دغه دا کوډ راغی. نو اول به د خپل جمیل نه کوډ راواخلو. دغه دا کوډ دا د جمیل کوډ شو دوستانو د وډرا لپاره. دا مې راواخیستو او دغه دا اوس به دلته د جمیل کوډ ورکو. سمه ده. کوډ ورته کاپي کوم. اوس به لاړ شو ګوګل انډیکیټور نه به د وډرا لپاره کوډ راواخلو. دغه د انډیکیټور ته هم راغلم. بینګ ایکس کوډ مې راواخیستلو. اوس به دلته د انډیکیټور د برخې کوډ ورکو. نو زه راځم دا هم ورکوم. دغه دا مې ورکړه او تایید آپشن باندې به کلیک کړو دوستانو. دغه د زمونږ وډرا دوستانو سبمیټ شوله. دا دلته لیکلي وي ستاسو وډرا وشوه. تکمیل آپشن به ووهو. دغه دا وډرا مو سبمیټ شوه. نو اوس به ملګرو لږ صبر وکړو. 10 دقیقې 15 دقیقو کې اوس زمونږ موجوده والټ ته وډرا رسیږي دوستانو چې تاسو غواړئ هر والټ ته ترېنه وډرا کولی شئ. زه راځم دلته تاسو ته هسټوري هم درښیم د مونږ وډرا په تګ حالت کې. دا ګورئ دا د زمونږ وډرا پروګرس کې ده. نو 125.2 ټي ار ایکس مې وډرا کړي. نو په تمه به شو دا وډرا راشي زموږ ټرست والټ ته. نو تر هغې زه ویډیو سکیپ کوم. ښه نو دوستانو دغه د وډرا راته راورسېدله او 140.55 ټي ار ایکس 0.80 ټي ار ایکس چې ده د وډرا فیس و ملګرو. نو هلته صرافي 0.80 سنټه د وډرا فیس کټئ. نو دغه د بعد له 2 دقیقو راته وډرا راورسېده. اوس زه هم تاسو ته صرافي کې هم درښیم. نو دغه د دوستانو خپل اکاونټ کې صرافي ته هم راغلم. وینئ وډرا کمپلیټ شو او بیلانس مو 0 شوی ده. راشم وډرا پروف هم درته درښیم. راځم دغه هسټوري درته درښیم د وډرا یا برداشت برخه. دا ګورئ 125.2 ټي ار ایکس تکمیل شوي دي او 0.80 سنټ فیس اخیستی ده. نو دغه د ملګرو وډرا مې 100% ورسېدله. دې نه دا یو حقیقي او بهترین کاروبار ده. وړیا ډول کولی شئ له دې نه ګټه واخلئ. دغه نو زموږ ویډیو ایله د خوښې وړ مو ګرځېدلي ویډیو در سره لایک کړئ. په خدای مو سپارم.